ها لاست ټایم څه دا مو یوز چټ څه کوم هوک ده هغه مو ښه ډیټیل سره لیدلو ټیک ده په هغه کې هدسه کوېشن نشته ښه صحیح په پوهې जी सर ها نن څه ده نن فوکس کوو په بوټ سټریپ باندې ریاکټ کې به مو بوټ سټریپ څنګه یوز کوو او څو طریقو سره یوز کول شو ټیک ده जी सर اوس که ته وګورې دا سکرین ته دا مو سره بټنز دي اوس دې بټنز باندې څه ده ایمو بوټ سټریپ والا کلاسز آلریډي اپلای کړي دي لکه فار اگزامپل که ته ایډ بټن وګورې نه ایډ باندې دا وګوره بی ټي ان او بی ټي ان سکسس دا دی بوټ سټریپ والا کلاسز دي اندسې سبټریکټ بټن باندې اپلای دا اندسې څه ده ملټیپلای والا بټن باندې او اندسې ډیوایډ والا خو د دې کلاسز افیکټ څه ده لا په دو بټنز باندې نه راغله نه دا که ته وګورې دا سمپل ساده بټن متلیدای شي نه په دې باندې په دې افیکټ آل راځي چې کله مو بوټ سټریپ هغه کو استعمال کو نو بوټ سټریپ په مو څنګه استعمالو په ریاکټ کې نه د دې دوې طریقې فرست طریقه یې څه ده هغه دا ده سی ډي ان نه پیله رسو پیله سی ډي ان ظاهرې سره ګورو چې بوټ سټریپ مو څنګه اپلای کول شو نه سی ډي ان ظاهرې سره چې مو بوټ سټریپ اپلای کوو نه د دې والا لینک څه ده بوټ سټریپ والا او به مو داسې کو کاپي وکړو راوبخلو ها دا لینک پر راوخلو کاپي مو کو او لوډ به شو اوس دې کې دا یو فولډر ده پبلک په نامې او دې کې نه یو فایل ده index ډاټ ایچ ټي ام ایل دا به کولو کو دې کې به مو دا هیډر کې دا لینک چکو پیسټ وکړو او سیو وکړو سیو مو کو اوس ګورو چې دا مو سره دا وګوره بوټ سټریپ مو سره اپلای شو سوچ دی پهله دا مو سره سمپل بټن دی په دې باندې څه دا بوټ سټریپ والا کلاسز مو اپلای کړي خو هغه اپلای نه و بوټ سټریپ په اپلای نه و هغه وجه دا وه چې مو سره بوټ سټریپ ونه نه مو بوټ سټریپ څه لحاظ سره اپلای کو مو د سی ډي ان څه کوم لینک ته دې لحاظ سره بوټ سټریپ اپلای کو نه دا وګوره بوټ سټریپ اپلای شو پوه شوې نه دې لحاظ سره مو چې کوو بوټ سټریپ اپلای کوو نه دا مو سره څه دا یوه طریقه شو صحیح شو जी सर ښه اوس دې کې پیله خبره دا چې د لینک دا څه د لینک څه ده او سی ډي ان څه دي پیله خو په دې شي لږ ډیټیل سره ځان پوه دا ګوره که ته دې ځای وګورې که نه د سی ډي ان ډاټ سمثینګ ویر کړي سی ډي ان دي ته که نه کنټینټ ډیلیوري نیټورک سی ډي ان سی ډي ان دي ته کنټینټ ډیلیوري نیټورک د دې ابریویشن څه د شوی ده نه دا څه ده که نه دا څه کله مو استعمال کو په خپل ریاکټ کې یا مو یو عام پروجیکټ جوړ کو چې هغه سمپل ایچ ټي ام ایل سی اس اس وي که نه هغه کې مونږ دا استعمالوای شو او تو به استعمال کړی اوس دا مو سره داسې کوي که نه کنټینټ ډیلیوري نیټورک دا مو سره یو هوسټ ده ټیک شو
څه آځې کې ایمو والا د بوټ سټریپ پرو د بوټ سټریپ 5.0.2 اوس دا چې کوم هوسټ ته سرور ده دا مو سره یو پاکستان کې لکه کراچۍ کې ده انډیا کې ده داسې هر ملک کې محسوس سیټیز کې د دې والا سرور پروت وي ټیک شو اوس دا څه کله مو یوز کو مطلب مو خپل پروجیکټ کې واچو او پروجیکټ رن کو نو د دې مو والا څه کوم د بوټ سټریپ والا دا کلاسز څه دي که نه په دې مته ته مو پویم کړی بوټ سټریپ مته څه اکچولی د کلاس چی شي د دې کلاس نامې سره دو څه کړي آلریډي مونږ ته سی اس اس لیکلی کوډ لیکلی نو هغه مو سره چې شي ډایرکټ په داسې کې اپلای شي ټیک شو जी सर دا خبره ته یو ده जी सर वेल ها اوس کوم کوډ لیکلی شوی که نه هغه هم سره لوکلی نه پروت ټیک شو که نه اوس کوډ مو سره سی اس اس والا کوم ځای کې پروت ده هغه مو سره پروت ده په دې لینک باندې په دغه لینک باندې اوس دا لینک څه ده دا یو پات ده یو لیار ده پوه شوې دا د چی پات ده دا مو سره د سرور پات ده د اخ سرور پات ده څه کوم والا په کوم باندې د مو والا سی اس اس پروت ده پوه شوې د بوټ سټریپ څه کوم سی اس اس ده هغه پروت ده نو دا څه کله مو رن څه کو نو دا داسې کوي څه د مو څه کوم د بوټ سټریپ والا کلاسز اپلای کړي وي که نه نو دا د هغه کلاسز اګینسټ لوډ شي په دغه پات باندې په دې پات باندې لوډ شي په سی ډي ان باندې نو مو سره آځې نه سرور نه سی اس اس راوخلي او دا ځکه مو سره چې کی اپلای کی ټیک شو जी सर فرض کر سی ډي ان والا د دې والا مختلف سروری لکه پاکستان کې کراچۍ ده نو اوس مو ته کوم نږدې کراچۍ نږدې نو دا څه وکړي مو سره پهلا کراچي سرور ته لوډ شي آځینه مو سره د مو والا څه کوم هم بوټ سټریپ ته چې هغه راوخلي او اپلای کړي ان کیس که هغه سرور ډاون و بیا دا څه کوي ویم نږدې مو سره څه کومې فرض کر انډیا ده نو انډیا کې کوم سرور پروت ده اخته سي هغه نه مو سره څه مو چې ضرورت ده سی اس اس یا بوټ سټریپ ار اس ان انډیا والا سرور هم ډاون و نو هغه پسې څه کوم دویم سرور کوم مو ته نږدې وي نو دا څه وکړي آځې ته لوډ شي او آځې نه مو سره دغه بوټ سټریپ اپلای کړي نو دا کانټینټ ډیلیوري نیټورک څه ده که نه دا مو سره یو نیټورک ته د دې خپل سروری پوه شوې څه په هغه متې مو سره مختلف ټایپ اف سروسز دو ورکوي لکه بوټ سټریپ دی کې یو سروس شو څه دا مو سره ورکوي داسې نور هم ډېر سروسز دي څه دو ورکوي نو دا مو سره هر ټول څه کوم ریسورس دي دا په سرور پروت وي او دا ترو د دې لینک ظاهري سره مو سره چې کوي هغه سرور هغه ریسورسز مو اکسس کوو ټیک شو जी सर په دې پوه شوې او دا لینک یو څه ده دا مو چې تکیر کوو index ډاټ ایچ ټي ایم ایل کې کوم هیډر وي هغه کې نه ورکوو ټیک شو لکه مو تاسو وي صحیح شو ها اوس دې ظاهري سره مو چې کو بوټ سټریپ اپلای کو مو سره اپلای شو دا وګوره کورم کوي اوس که زه دې کې فرض کر د اډ بټن ته د بوټ سټریپ والا یو بل کلاس ته بټن پرایمري دا نیم نو وګوره د دې والا کلر به مو سره چینج شي بلو شو د دې والا ګرین د دې والا څه ده فرض کر سکسس پرایمري ډارک وګوره د دې والا ډارک شو او داسې یو بل کلاس فرض کر مو ورکو چې هغه بوټ سټریپ کې وي پینک نشته داسې مو داسې کولی شو بوټ سټریپ بټنز
نه پس دې نه مو بوټ سټریپ چیکو اسکواش دا مو سره د بټنز والا کلاسز دي فار ایگزامپل ډینجر دا اگر مو سره مختلف د بوټ سټریپ والا د بټن کلاسز مو یوز کو ټیک شو جی سر دا ځې پرې ښه صحیح پوه شوې ورسېدې ها هلو هلو جی سر پوه شوم आवाज درځي پوه شوم هلو आवाज درځي راځي اوسه هلو هلو سر आवाज ښه صحیح درځي اوس صحیح ده ښه اوس ګوره په دې ورسېدې چې مو لینک په ظاهرې سره سی ډي ان دې ته سی ډي ان دی په دې ظاهرې سره مو بوټ سټریپ په څنګه اپلای کو جی سر پوه شوم په سی ډي ان ورسېدې بالکل سر ښه په دې کې اوس مو سره یوه ایشو ده هغه ایشو دا یې که نه چې ان کیس که مو سره نیټ نه و ټیک شو اوهو هلو هلو سر سوري یار مو نیټ باندې اری پلخه ایتو والا کالم بیا ډسکنیکټ کیږي پوه شو صحیح ان کیس که مو سره انټرنیټ څه نه و انټرنیټ مو سره نه و صحیح ده که نه او مو دا ایپ رن کو نو مو سره به بیا دا بوټ سټریپ څه ده دا به کور نه کوي صحیح ده دا کور به په دې نه کوي چې دا خو مو سره د دې والا چې کوم بوټ سټریپ ته سی اس اس ته دا خو مو سره سرور نه راخلي او سرور نه څنګه راخلي سرور ته دو ریکویسټ کوي ریکویسټ څنګه کوي لینک په ترو کوي د لینک په ترو کوي صحیح ده جی سر اوس څه کله مو سره نیټ نه وي نو مو سره خو دا ریکویسټ نشي کول که نه دا ریکویسټ خو دا لینک په ترو کوي مطلب انټرنیټ په ترو کوي نو چې مو سره انټرنیټ نه وي نو دا خو مو سره ریکویسټ نشي کول چې ریکویسټ نشي کول نو مو سره به هغه چې بوټ سټریپ مو سره نه ملويږي سی اس اس نو مو سره به دا څه وي بوټ سټریپ نه اپلای کیږي ټیک شو جی سر ان کیس کته داسې دا کوډ تو سره وي که نه نه ته نیټ آف که او بیا چک که نو تو سره به بوټ سټریپ اپلای نه وي دا به تو سره سیمپل پړي ټیک شو ها نو لکه څنګه زه اوس دا ځکه د لینک هغه کوم که نه کمنټ او زه ګورم نو مو سره به دا خپل هماغه سیمپل حالات کې راشي ټیک شو داسې به وي اوس دویمه طریقه دا یې که نه چې مو سره ښه څه کوم بوټ سټریپ ده هغه هم سرور پروت ده هغه څه نیټ وي نو مو سره به بوټ سټریپ اپلای کېږي څه نیټ نه وي نو مو سره به نه اپلای کېږي نو دویم څه کوم سلیوشن ده د دې والا هغه دا یې چې هغه بوټ سټریپ مو چک لوکلی انسټال کو په پروجیکټ کې صحیح ده جی سر هغه بوټ سټریپ مو پروجیکټ کې انسټال کو که مو سره نیټ وي او که نه وي نو هغه به مو سره لوکل بوټ سټریپ څه کوي استعمالوي به هغه به مو سره لوکلی انسټال وي ټوټلی هغه به مو سره لوکل والا چې کوم بوټ سټریپ ته هغه به یوز کوي او بس که نیټ وي او که نه وي نو مو سره به بوټ سټریپ کور کوي یوه فایده یې دا شوه دا یو پرابلم و دا یې حل کو دویم دا یې چې مو سره به فاسټ وي مطلب مو سره یو لوکلی شای پروت ده هغه اکسیسیبیلیټي هغه زر کېږي یو شاید هغه مو سره په انټرنیټ باندې پروت ده
هغه ریکویسټ کوي په انټرنیټ په نیټ باندې کراچي سرور ته یا انډیا سرور ته چې بیا ځینې بوټ سټریپ راوړي نو مطلب دې کې ټایم اخلي نو یو خو مو سره کور افیشینټ شي دویم دا مو سره څه بوټ سټریپ اني ټایم اویلیبل وي صحیح ده جی سر نه دای مو سره دویمه طریقه چې مو بوټ سټریپ چې کو انسټال کوو به څنګه پروجیکټ کې به ته داسې وکې npm i bootstrap npm i means npm install یا i یو خبره ټیک شو صحیح npm install bootstrap داسې دا وکړو انټر کې نو دا به تو سره چې کی bootstrap انسټال کی دا خو ډېر سلو ده انسټالیشن سټارټ شو او سره انسټالیشن دپاره او دپاره خو نیټ ضرورت شته که نه او دې دپاره نیټ ضرورت شته بس دا یو پیره انسټال شو بس بیا د دې دپاره نیټ ضرورت نشته ده صرف انسټالیشن په دوران کې د نیټ ضرورت شته دا کته وګورئ دا مو سره چې شو انسټال شو ټیک شو اوس ګوره دا څه کله انسټال شي نو مو ته کوم ځای نه پاتې لاګي یو دې ځای ته پیکج ډاټ جیسون ته که ته راشې که نه د دې ځای کې که ته وګورئ ډیپنډنسي او ډیو ډیپنډنسي نو تاسو سره به دې ځای کې دا وګوره بوټ سټیپ 5.3.2 دا ورژن انسټال شو پوه شوې دې ځای نه او بل که ته ګورې چې دا مو سره پروت په کوم ځای کې وي دا خو تاسو سره بوټ سټیپ انسټال شو آیا دغه یو فولډر ده که نه بوټ سټیپ هغه کې نه بیا سی اس اس والا فایلز دي نور فایلز دي کوډ لیکلی شوی نه اکچوال کوډ پروت کوم ځای کې وي او فولډر یې کوم ځای کې وي هغه به ته راشي اوس دا نوډ ماډیول ګورې د نوډ ماډیول څه ده که نه دې ځای کې د مو والا د پروجیکټ والا ټول پیکیجز ټول څو کوم ایکسټرنل شیان دي لیبرریون یې څه هغه مو دې پروجیکټ کې یوز کوو نو هغه مو سره چېرته کې پرتې وي نوډ ماډیولز کې اوس دا نوډ ماډیولز ته زه څه کله راشم دا وګوره مختلف فولډرز دي دا که ته وګورې دا ایکسټرنل شیزونه یې څه دا د پروجیکټ کې مو چې کوو استعمالوو نو دا اوس مو بوټ سټیپ انسټال کو که نه نو ګوره زه به دې کې راشم دا چې څه ګورم ما سره به یو فولډر وي بوټ سټیپ په نامې دغه دا مو سره انسټال شو دا فولډر پهله نه اوس راغو اوس که زه دې کې نه وګورم نو دې کې مو سره بقاعده بیا دا 3 فولډرې او 3 فایلونه اوس دې کې که زه نه بیا فرض کړ ټیسټ ته لوډ شم نو ټیسټ کې نه بیا 2 فولډرې جی ایس او سی اس ایس کې نه څه زه لوډ شم سی اس ایس کې نه دا وګوره بوټ سټیپ والا دا ټول فایلز دي پوه شوې نو اوس دغو فایلز کې چې مو سره بوټ سټیپ والا مغه سی اس اس لیکلی اوس که زه د دې والا کلو کو ان کیس دې کې چې مو کوم فایل سره کور ده هغه دا بوټ سټیپ ډاټ مین ډاټ سی اس اس دا یو دا اوس که ته کلو کې دا وګوره دا سی اس اس ده څه دا د بوټ سټیپ والا لیکلی پوه شو په دا مینیفای ده مینیفای یو داسې کوډ وي چې هغه ریډیبل نه وي صحیح خو بیا دوره آیډیا به ته کېږي دا ګورې بیکګراوند کلر دا او څه پوه شوې نو دا مو سره کوډ ده پوه شوې د بوټ سټیپ والا اوس دا مو سره چې شو بوټ سټیپ انسټال شو ټیک شو انسټال خو شو دا که ته وګورې که نه اپلای اوس هم نه ده دا به اله اپلای کېږي که نه چې مو سره د دغ فایل پات ته ایپ ډاټ جی ایس کې دې ځای کې چې کې امپورټ کې امپورټ
داسې کې اوس زه کومې ډایرکټرۍ کې اوس به زه دې فایل ته ځان رسوم د دې فایل والا پات به زه ډیلیګیر کوم دغه فایل ته به زه ځان رسوم اوس دا فایل مو سره چېرته کې که سوچ وکړې دا فایل مو سره ده په نوډ موډیولز کې نو زه اوس کوم ځای کې زه سورس کې نه یم نو زه به پیله دا وګوره دا مو سره سورس کې نه یم زه به پیله سورس نه بهر وځم بهر ووته صحیح شو اوس زه د سورس نه بهر ووته په دې لیول راغلم ټیک شو په دې لیول راغلم ښه په دې لیول راغلم اوس به زه لاړ شم نوډ موډیولز ته نوډ موډیولز ته لاړم اوس دې کې به زه لاړ شم بوټ سټریپ ته بوټ سټریپ ته راغلم تو ته مو ښودله دې کې بوټ سټریپ فولډر ده جی سر اوس زه بوټ سټریپ فولډر ته راورسېدم اوس بوټ سټریپ کې نه مو سره دا وګوره دغه شیان اوس دې کې نه ډیسک ته لاړ شو ډیسک ته راننوتم اوس ډیسک کې نه به زه لاړ شم سی اس اس ته راغلم سی اس اس کې به نه زه لاړ شم بوټ سټریپ ډاټ مین ډاټ سی اس اس ته زه کوم مو سره دا فایل زه به دې ته لاړ شم نو بوټ سټریپ ډاټ مین ډاټ سی اس اس ته نو مو چیک کو دا فایل ته زه ورسېدم د څه کومې مو ټارګېټ و ګوره دا یو څه ده دې کې نه بلا شی فایلونه وي خو ته به کوم یو امپورټ کوې بوټ سټریپ ډاټ مین ډاټ سی اس اس پوه شوې جی سر نو مو د سپیلنګونو ته بیخي ورکوي ځکه دا تو سره یو هم سپیلنګ ګاډ واډ و نه دا به کور نه کوي بوټ سټریپ ډاټ مین ډاټ سی اس اس دا به دې ځای کې امپورټ کړي بس یو اوس ګورو اوس صحیح سوال ده بوټ سټریپ اپلای شوی او که نه ښه اکثر څه نه وه چې صحیح شو دا وګوره اپلای شو جی سر سوچته بوټ سټریپ ته بوټ سټریپ اپلای شو پوه شوې په جی سر نو بوټ سټریپ څه کله مو په دویمې طریقې سره استعمالو نو مو به چیک کوو پهله سټیپ څه ده هغه دا چې دا به مو انسټال کو npm install bootstrap څه کله انسټال شي بیا به مو چیک کو bootstrap.main.css کوم فایل ده دا به مو چیک کو په app.js کې به امپورټ کو دوه سټیپ وي پهله به مو bootstrap انسټال کو بیا به bootstrap کې نه bootstrap.main.css فایل څه ده دا به مو په app.js کې چیک کو امپورټ کو نو اوس مو سره څه ده که نه bootstrap دې ټیم کې د لوکلی څه کوم bootstrap ته دا به یوز کېږي هغه یو نه پوه شوې اوس که نیټ وي که نه نو دا به مو سره ښه صحیح کار کوي دا وګوره دا ځکه مو لینک چی کړی کامنټ کړی نو دا مو سره ښه زبردست کار کوي که سوچ شوي دا وګوره کار کوي نه دا د مو سره د bootstrap استعمالولو دوې طریقې وي پهله through cdn دویم through bootstrap installation پوه شوې جی سر او ان دا دوې طریقې سیم it is it دا په انګولر کې هم د شوی دی په ویو جیس کې هم د شوی دی ریاکټ کې هم دا شوی ده موقته په نیکسټ جیس کې هم دا شوی ده نه دا ټولو کې سیم ده او ان دغه شانتې بوټسټریپ په شانتې ټیلونټ کوم سی اس اس ده هغه هم داسې ده
یو سی ډي انپوټ روم یوز کولی شو او بل انسټال کولی هم شي پوه شوې جی سر. په دې ورسېدې ښه صحیح جی سر ورسه. څه کوشچن خو در کې نشته نو سر क्वेश्चन नसतो सिर्फ सर इंपोर्ट कोवनी की दो या मतलब पूरा अंदर से काफी तरीके से रबी इंपोर्ट का ही लगा डिफरेंट की بالکل कौन بالکل د شوی به ته دا امپورټ کوي जी सर. په دا امپورټ په دغه لاین کې خو ته څه ایشو نشته نه څه نه کنفیوژن نه نه پوه شو اصل ته غلط لینتي غونډه غاشو پروسس. بس سونده دوره نه ګوره بس اها دا تو نور سره خیزه سټډیږي نوډ موډیولز پوه شوې نه پهله به ته نوډ موډیولز ته ځان رسوي نه دا څه کوم ډاټ دي که نه نه دا سنګل ډاټ سلیش دا تو سره کرنٹ ډایرکټري ښیي کرنٹ ډایرکټري اوس دا کرنٹ ډایرکټري نه ته څه کله پیرنټ تاسې نه ډبل ډاټ بیا سلیش نه دا تو سره دی سورس ډایرکټري نه راوځي دی نه راوځي پیرنټ ته دیسې ته راوړو اوس کله دیسې ته راوړو دیسې کې مو چی سلیکټ کو نوډ موډیول نوډ موډیول څه مو سلیکټ کو نه مو سره دی ډایرکټري ته نه وته نه دی کې بیا مو بوټ سټیپ سلیکټ کو بوټ سټیپ کې نه ډیسټ بیا سی اس اس بیا بوټ سټیپ ډاټ مین ډاټ سی اس اس پوه شو सी एस دا एस जी सर. سیمپل طریقه ده پوه شو जी सर دا ना इसमें دا ډاټډ کې کته کنفیوز وي کنه د دې لپاره یو شای وګوره هغه دی څه نوم یې رانه لګاډ واټ شو یو دا ریلیټیو پات او یو دا absolute path relative path and absolute path دا وګوره ته دا به آیډیا وشي چې دا ډاټډ او دا مو ویلی وچولي پوه شوې ओके सर. نه ریلیټیو او absolute path دا وګوره دا لږ سټډي که پوه شوې نو ته دا به सही د دې امپورټ اندازه ولګي صحیح ده सही सर. نور دې کې هڅه کوشچن نشته ना सर sana सर. کلیر ده बिल्कुल نن ساینس دوره کافي نه ده बिल्कुल काफी है सर. په دې څه نن داسې